امریکا په ټوله نړۍ کې دوی د بشر حقوقو ادعا لري، بالخصوص په اوس وخت کې هلته زموږ نه 2 وره تحقیق خپل امریکایانو وکړو. زموږ کورنۍ ته هم هېڅ پته نه لګېده چې زموږ خلک چېرته دي، ژوندي دي، مړه دي. او دغه جیل ډېر بدبخت جیل و، د ځمکې لاندې جیل و. په باګرام کې چې کله تاسو سره تحقیق کېدلو په هغه وخت کې تاسو ته وکیل درکړی و، په خپله هم دفاع کوله. باګرام ته چې راغلو بیخي حالت بدل شول، تر دې اندازې پورې چې ما خپل ځان سره ذکر کولو نو حتی دې خطه ورسېدم چې خپل ژوند د لاسه ورکړم. کله چې عزیز صاحب تاسو لاړئ ګونتنامو زندان مو له نږدې وکتو، شاید د هغې مخکې تاسو د ګونتنامو د زندان په هکله باندې څه اورېدلې هم واوسي. ما ځان سره دا فیصله کړې وه چې زه به ژوند باندې امریکایانو ته ځان نه ورکوم. په ګونتنامو زندان کې کومې لحظې ستاسو لپاره ډېرې دردونکې وې عزیز صاحب؟ دغه شپې هم ډېرې سختې شپې چې په موږ باندې تېرې شولې. کله کله چې ولاړ به وم اوبه غورځېدم، بس یو امریکایي ورته ودرېدو، بس ډره څلور سوه شی ده. څنګه معلم صاحب اول ګل شهید کړی شو؟ په صح حالت کې دا شهید شو، په صح حالت کې مطلب دا تعذیب موندو. نه سل په سلک دروغ وایي، سل په سلک دروغ وایي. افغانستان به انشاءالله داسې جوړېږي چې په دنیا کې مثال نه وي. سلامونه، د یقین خبري چینل ته ښه راغلاست. زه شاکر الله وفادار یم. په دې خپرونه کې د ګونتنامو له زندان څخه د آزاد شوي یو بندي قربانیو. په تېرو لسیزو کې د امریکایانو وحشتونه او ظلمونه ټولو ته څرګند وو، او د ګونتنامو زندان د داسې خلکو لپاره جوړ شوی و چې په خپلو هیوادونو کې د اسلامي حاکمیت لپاره هلې ځلې کولې او د همدې موخې لپاره یې قربانۍ ورکولې. د افغانستان اسلامي امارت یو شمېر مشران او له نورې نړۍ ګڼ شمېر اسلام پال مسلمانان د دغې کرغېړن زندان کې د اوږدې مودې لپاره بند پاتې وو. خو له 20 کلن ځنډ وروسته نن ورځ د ټولو مسلمانانو بندیانو د ازادۍ په لړ کې حاجي عبدالکریم هم له دغې کرغېړن زندان څخه راخلاص شوی، چې له خوشبخته په نن خپرونه کې له موږ سره میلمه دی. نوموړی به له موږ سره له نیول کېدو څخه بیا په زندان کې له اوږدې مودې لپاره د امریکایي ظلمونو او بېلابېلو کړاوونو او بیا تر ازادېدو راوروسته خپل کیسې او هغه مسایل چې په ده په زندان کې تیر شوي، هغه غیر انساني چلن په اړه خپل نظر هم له موږ سره شریک کړي. په پیل کې هم حاجي صاحب عبدالکریم تاسو ته ښه راغلاست. په خیر راغلی افغانستان ته. الحمدلله. حاجي صاحب عبدالکریم، لومړی زموږ ګرانو کتونکو ته خپل ځان وپېژنئ چې حاجي صاحب عبدالکریم د کوم ولایت څخه دی، چېرته یې زده کړې کړي دي، تر کومه کچه یې زده کړې کړي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وفادار صاحب، اول تا ته، د ستا همکارانو ته، لیدونکو اوریدونکو ته، که په خارج کې وي که په داخل کې وي، له زړه له کومې سلامونه وایم. زما نوم عبدالکریم دی او د خوست ولایت یم، ولسوالي مې قوم تڼا یم، ولسوالي درګی دی، کلی وزیان دی. او زه چې تعلیم اکثره وخت چې د روسیان افغانستان ته راغله، هغه وخت نه ما زه په جهاد کې مصروف وم او زده کړې مې پوره نه دي کړي او زما زده کړې نیمګړې پاتې شوي دي، پوره شوي دي. ډېره زیاته مننه حاجي صاحب. پیل به یې له دې وکړو، تاسې په 2002 میلادي کال کې ونیول شوئ. د خپل نیول کېدو په هکله راته ووایئ چې په کوم ځای کې ونیول شوئ، په لومړیو کې کومو زندانونو ته واستول شوئ، له دغې به یې پیل کړو. 2000 اول کال چې امریکایان افغانستان ته راغلل او دوی په افغانستان باندې اشغال وکړو، افغانستان یې ونیولو، بمبارۍ یې وکړې، خلک ووژل، کورونه یې وران کړل. هغه ظلمونه ټولو افغانانو ته، خصوصا مسلمانانو ته، که په داخل کې دي که په خارج، ټول ته معلوم دی. د دې وجې نه موږ هم مجبور شو چې خپل وطن اشغال و. د اشغال په مقابل کې زموږ پلرونو نیکونو هم دا کار کړی دی، موږ هم د په خلاف باندې اقدام وکړو. د فکر، د عقیدې، د اشغال مخالف شو. د دې وجې نه دی موږ ته مطلوب شو. د دې وجې نه دی بس زموږ په کورو باندې چپې ووهلې. زموږ کورونو کې زما وراره یې وویشتو، زما ورونه یې بندیان کړل او زما د نیولو د وژلو فیصله یې وکړه. د دې وجې نه زه مجبور شوم چې ګاونډي ملک ته وغوښتم چې ځان دپاره داسې یو ځای پیدا کړم چې هلته زه خپل وخت تېر کړم. نو زه پاکستان کې ونیولی شولم 2002 کال کې.
او چې زما د نیولو پاکستان ميرمنشاه او خجرې پټاکو بیا ميرمنشاه جیل ته راوړم بیا پېښور ته یې وړم بیرته یې راوړم بیا اسلام آباد ته یې وړم. په دغه وخت کې حاجي صاحب تاسې په پاکستان کې اوسېدلی، کور مو هلته و، کور په افغانستان کې و؟ کور مې په افغانستان کې وم، خو زه مجبور شولم چې زه د ځان د امن په خاطر مې دی او پاکستان ته وغوښتم. غوښتل مې چې پاکستان نه هم داسې منطقه ته وکوسم چې غرونه وي او زه د خپل د امن شپې ورځې تېرې کړم. او دې وخت کې زه ګیر شوم، ونیول شوم. زه چې ونیول شوم اول یې زه د ميرمنشاه جیل ته وچولم چې دا ډېر بدبخت جیل و. جیل دا و چې مطلب هلته داسې به کوټه کې وچولو چې چرسیان هلته و، مقصد ځای ډېر تانګ و، بجلي نه وه، برق نه و، حتی د پرتي ځای هم نه پیدا کېدو. زه ویده شوی که نه ټوله شپه به چارسه کېدل ځکه چې په دې جیل کې هر قسم خلک وو. نو دا ډېرې د سختې شپې ورځې وې، خو دا هم تېرې شولې. او بیا یې پېښور ته یې وړو، هلته هم داسې وړې کټۍ په هلته یې وچولو. هلته زموږ باندې به تحقیق شروع و، شپه ورځ مقصد تحقیق و، پوښتنې به وې. خو دا شپې هم تېرې شولې. بېرته یې بیا راوړو او ميرمنشاه ته، ميرمنشاه نه بیا یې وړو بانو ته. بانو کې یوه شپه وکړه، خو ډېره سخته شپه وه چې هلته ګرمي وه، هلته برق نه و، پاکان نه وه، شی نه و که نه. نو دغه نه بیا یې وړو اسلام آباد ته. اسلام آباد کې داسې جیل و چې د ځمکې لاندې جیل و. هلته مطلب ډېر مشکلات وو. د لوی مشکلاتو نه دا و چې زه خپله مریض شولم او د مرضۍ دپاره زما هم علاج نه کېدو، د باندې هم نه وبسلم، ډاکټر ته هم نه وبسلم، شفاخانې ته هم نه وبسلم. نو حتی دې حتی ورسېدم چې خپل ژوند د لاسه ورکړم، مریض شوم. په یو وخت کې هوا یخه وه، سړه مې کېدو. سړی چې مریضه شي سړه مې کېدو. بیا مې مې ورته وویل چې دومره وکړئ چې د باندې مې وبسئ او چې زه د لمر سره تودوخي به مې باندې ولګي. وایي چې نه ته نشې وتی چې د باندې ووځې یا لمر ووینې یا د باندې وطن ووینې. او دغه شپې هم ډېرې سختې شپې چې په موږ باندې تېرې شولې. دا ځکه تقریبا 6 میاشتې دا وخت جیل تېر شو. ډېره مننه حاجي صاحب. که دا راته ووایي چې که څه هم تاسې مخکې یادونه وکړله، خو بیا هم که راته ووایي چې په همدغې موده کې چې تاسې پاکستان کې وئ او د میرنشاه په زندان کې وئ، دلته آیا د تحقیق لاندې وئ که همداسې په زندان کې مو شپې ورځې تباه کولې؟ نه دلته چټ پټ تحقیق و، مقصد مشکلات و، تحقیق و، خوب نه و، آرام نه و، ډاکټر نه و. که په میرشاه کې هم تحقیق و، که په پېښور ته یې وړه هم هلته تحقیق و، که بیرته یې راوړه تحقیق و، بیا چې هلته اسلام آباد ته یې وړه هلته هم تحقیق و. هلته زموږ نه 2 وره تحقیق خپل امریکایانو وکړو. لره بس د دې د نظارت لاندې ایستلي دي، بس شپه ورځ د باندې نه شو وتی، د باندې نه پرېښولو، ملاقات نه کېدو. زموږ کورنۍ ته هم هېڅ پته نه لګېده چې زموږ خلک چېرته دي، ژوندي دي، مړه دي. او دغه جیل ډېر بدبخت جیل و، د ځمکې لاندې جیل و. له میرنشاه وروسته حاجي صاحب کوم زندان ته انتقال شو بیا؟ میرنشاه نه وروسته میرنشاه بیا پېښور نه وروسته بانو نه بیا اسلام آباد ته. هلته موږ بیا 6 میاشتې تېرې کړې. هلته وخت به معلوم و که داسې ورځې یا په اونیو مو وخت تېرول؟ نه هېڅ وخت نه پته نه لګېده، بس شپه ورځ بس د ځمکې لاندې پرته وو. او د زموږ هېڅ نه هلته صلیب ورتلو، نه زموږ ته څوک ملاقات ورته کېدل، یعنې هېڅ پته نه وه که نه. ژوندي وو لکه په ژوند کې سړی چې مړ وي که نه، د ځمکې لاندې. کله بیا افغانستان زندان ته را انتقال شولئ؟ د دې نه وروسته بس شپې زموږ سترګې بند شولې، لاسونه راباندې وتړل. او په دې وخت د پاکستان استخباراتو پاس وبسلو. موږ ته پته نه لګېده چې چیرې مري او کوم ځای ته مري. خو دومره پوه شو چې زموږ انتقال کېږي. نو هلته چې لاړو بس ناست وو. دې نه وروسته بیا امریکایان راغلل. هغه د پاکستاني زولانۍ زموږ نه خلاصې کړې او هغه د امریکایانو زولانۍ رچولې، زموږ سترګې وتړلې، لاسونه یې بند کړل. او په ډېر تیزۍ سره سره یې موږ بوتلو په تیاره کې. تیارې ته چې بیا هم لاړو، په تیاره کې داسې وتړلو چې لاسونه بند وو، سترګې بند وې، پښې بند وې، ملا باندې سونه تر دې اندازې پورې چې زما ساه هم بندې ده او ډېر سخت په تکلیف وم. که زما دا سفر ډېر وشوی کېدای شي زما خپل ژوند د لاسه ورکړی. حاجي صاحب په پاکستان کې امریکایي ځواکونه یا هم هغه محققین چې تاسو سره تحقیق په جریان کې له تاسو سره وو، هغوی کومې نتیجې ته ورسېدل چې بګرام ته انتقال کړي تاسې؟ دی چې هلته بس بیا دا تحقیق شروع کړو چې ته طالب یې، ته القاعده یې، تو تا کار کړی دی. چې هر څومره هغې وکړل زموږ سره خاص شی پیدا نه کړل.
د هغوی سره اسناد په لاس کې نه و، صرف ادعا وه. صرف فقط ادعاوې وې، دعاوې مثلا ته دا کړي ته دا کړي دي. حتی یوه میاشت زه په یوه کوټه کې ولاړ وم. دا په پاکستان کې؟ نه په بګرام کې، بګرام په جیل کې. تر دې اندازې پورې ولاړ وم چې هیڅ آرام نه وم، جګ شه ټیټ شه، جګ شه ټیټ شه. تر دې اندازې پورې چې ما خپل ځان سره ذکر کولو، د ذکر بند کا د دې په مقابل کې ما ته په خوله کې اوبه راکړئ چې دا اوبه به نه تلوي نه به تلوي. دا په موږ باندې نوره سخت طامه شوه که نه. او کله کله چې ولاړ به وم اوبه غورځېدم د خوبۍ د وجې نه، چې اوبه بېرته به عسکر راغلل بیا مې ونیول، بیا جګ نه ته خو نه شې کړی، ته تورلیست یې، ته دهشتګر یې. دا دومره سختې شپې وې چې زه ژوندی وم دا به یېدوم که نه. یو چې کله ضرورت دپاره تلو تشناب دپاره، نو موږ په دویم چات کې وو. دا زینې به وي که نه، چې موږ ته به داسې نه ویل دلته زینا ده، بس هلته به وغورځېدو. چې وغورځېدلو دی به خندل که نه، او د زموږ د غورځول نه به دی ځان ته خوند واخیستم. او دغه شپې یوه شپه نه وه، لا شپې تر میاشتې پورې زه په دغه تکلیف کې وسته وم. دغه نه وروسته بیا نو دې پروګرامونو ته بیا د انتقال شي ګوانتانامو ته. تاسو ته به ویل کېدل چې تاسو د یو زندان څخه بل زندان ته وړل کېږئ، یا هم کله چې پاکستان کې باګرام ته راانتقالېدلی، آیا تاسو ته به دا خبره کېدله؟ او دا خبره به کېده که ته موږ سره همکاري ونه کړې، ته حقیقت ونه وایې، ته کومک ونه کړې، ته به ګوانتانامو ته ځې. موږ ته چې موږ ته چې څه وایې دا حقیقت نه دی، دا زموږ د وخت دغه نه موږ عاجز یو که نه، دا په مخ کې نشته که نه. تاسو څه غواړئ تاسو خپله خبرې چې هر چېرې وړئ پروا نه کوي که نه، موږ تیار یو، مشکل نشته. که څه هم تاسې د بګرام د سکنجې په هکله باندې یادونه وکړه، چې کوم مشخص یې راته ووایي چې نور کوم ډول ظلم له تاسو سره کېدلو چې هغه د پاکستان د زندانونو نه مختلف و په باګرام کې؟ ځکه دلته هم په هغه وخت کې امریکایان باګرام له هغوی دلته کې یو دا و چې یوه میاشت زه آرام ته نه یم پرېښودی، خوب ته نه یم پرېښودی، او شپه او ورځ به ولاړ وم. او په دې وخت کې به تحقیقات ډېر و، په دې وخت کې مقصد وهل هم و که نه، جګ شه ټیټ شه، او چې هر څه دې وروسته کېدل وکړل که نه، غورځول وهل خپله به د بېخوبۍ وجې نه چې وغورځېدم بس بېرته بیا دې به راپسې راغلل. حتی خپله محققین به راغلل که نه، ته خو نه شې کولی عسکر ته نه، محققین چې ما نه به تحقیق کولم په لاس به ونیولم و به درولم که نه. نو دا ډېرې سختې شپې ورځې وې چې سړی یوه میاشت بیا بګرام او وخت کې هوا یخ وه، مثلا سړم هم کېدو، تکلیف هم و، مریض هم وم، خو چې هر څه کېدل به شپې به تېرې شولې که نه. په باګرام کې چې کله تاسو سره تحقیق کېدلو، په هغه وخت کې تاسو ته وکیل درکړی و، خو په خپله هم دفاع کوله؟ نه دا وخت هېڅ کله وکیل نه و، خپله د ترجمان به وو که نه، وکیل نه و، بس دی وصول نه کوله، موږ خپله د ځان نه دفاع کوله. نو چې تاسو څومره صفایي ورکړې وه هغه وخت کې، ځکه هلته به محققین ناست وو، آیا ستاسو خبرې هغوی منلې چې واقعیت دوی چې څه وایي دا صحیح دي؟ نه دوی سره چې څه راپور و، څه دوی خبرې کولې، دوی په هغه باندې دوی تاکید کولو که نه، ان یې دوی زور لګولو چې دا خبرې ته ومنه. دا دې خبرې یعنې هغه خبرې چې هغوی غوښتل تاسې باندې ومني په یو نوی ډول. دوی کوشش کول څه چې دلته موجود دي، تا په خاښ کې موږ څه موندلي دي یا کوم معلومات لرو، ته دا زموږ سره ومنه. بس دې وجې نه خبرې منلی نه شوې، او دا خبرې په موږ کې وینه، دې وجې نه دی هر قسم ماته تکلیف ورکول. او د وینا خپلواکي درکړې وه کله چې تاسو محقق تاسو سره ناست و، په خپل زړه غږېدلی کو ویرم بیا هم در سره وه، کو زه دا خبره وکړم شاید ماته سکنجه راکړي؟ نه داسې فکر در سره و؟ او مطلب دی سکنجه خو موږ ته اثر راکړی دی که موږ خبرې کوله که نه کوله، دې څه موږ ته خوښ کړي وو. مطلب مې د تحقیق په دوران کې دی، نو خو د زندان کې به خامخا دغه مسایلو، خو کله چې تحقیق کېدو یا محققین به راتلل، تاسو به ناستو، په دغه وخت کې به له زور زیاتي سره له تاسو کار اخیستل کېدو؟ او په دې وخت کې به هم کولو که نه، په دې وخت کې داسې رقم چې جګ شه او ټیټ شه، جګ شه او ټیټ شه، دا وکړه وبېدلو، ناست وو محققین به راتلل، یا چې مثلا محققین راغلل بیا ناست وو که نه. نو په دې وخت کې هم موږ دپاره ډېر تکلیف و چې د محقق سره مخامخ کېدو. ډېره مننه چې صاحب، دلته چې په باګرام کې وایي څومره وخت مو په باګرام زندان کې تېر کړ؟ باګرام کې موږ ډېر وخت تېر نه کړو، فقط یوه میاشت وه. د یوه میاشت دومره سخته میاشت وه چې په کلونه هم دا سخته وه که نه، ځکه زه د وخت هېڅ ما ته دا پته نه لګېده شپه ده ورځ ده، آیا ورځ کومه ده شپه کومه ده. یوه ورځ مو لمونځ کړی و که نه، ما ترجمان نه مو نن څه وخت دی که نه، دا وخت اوس مازدیګر دی، ما فکر کول چې اوس ماسخوتن دی، ماښام دی که نه، مو ماښام لمونځ کړی و. نو دلته هېڅ د شپې او د ورځې پته نه کېده.
او تر دې وخته پورې چې تاسو باګرام ته راورسېدئ د کورنۍ غړي له تاسو خبر وو یا تاسو په یو ډول خبر کړي وو چې زه په باګرام کې ما یا د امریکایي ځواکونو لخوا نیول شوی یم هغوی په جریان کې وو که نه وو؟ نه زما کورنۍ ته هېڅ پته نه لګېده چېرته دی ژوندی دی مړ دی په کوم ځای کې دی او نه په پاکستان کې پته ورته لګېده نه په افغانستان کې وروسته چې ګنتنامه ته ورسېدو دوی ته پته ولګېده چې دی خلکو ګنتنامه کوي. یعنې له نیول کېدو یو کال تقریبا وروسته بیا تاسې ګنتنامو ته واستول شوئ؟ او تقریبا په دې میاشت کې دا شي 8 میاشتې وتلي وي چې موږ ګنتنامه ته ورسولو. په باګرام کې بیا څه نتیجې ته امریکایان ورسېدل چې تاسو تر ګونتنامو زندان ورسېږئ؟ بس دی خو د نه علاوه مخکې په مونږ فیصله کړې وه چې ته ګونتنامو ته ځې. دا فیصله کله شوې وه؟ پاکستان کې شوې وه که دلته؟ پاکستان کې شوې وه. زه پوهېدم چې پاکستان کې شوې وه. هلته دې هغه لیست برابر کړی و نفر یې تېر کړي چې په لیست کې تقریبا 15 نفره وو خو ما باندې هلته فیصله کړې وه ته به ګونتنامو ته ځې. زه پوه شوم که نه ځکه چې موږ ډېر وخت په ګران کې طالبان یې تېره کړه دغه نه یې نقل. دغه لیست تاسو ته در رسېدلی و څه پوه شو چې په دې لیست کې زما نوم هم شته؟ نه لیست نه و رسېدلی که نه دلته هغه ته راغلو که نه باګرام ته ای وخت نه چې موږ تاریخ ته وخېږولو هغه لیست وروسته پته چې څومره نفر دي 15 نفره دي نو په دې کې موږ مخکې دی په موږ فیصله کړې وه. ګونتنامو ته چې کله لاړئ تاسو په تیاره کې خبر شو چې زه ګونتنامو ته انتقالېږم که دلته په باګرام کې چې کله تاسو له باګرام نه راایستل کېدلی هلته انتقالېدلی په هغه وخت کې تاسو خبر شو؟ دی چې اول دا موږ لیست تیار شول اول دا کار یې وکړو چې دی په موږ نه ګیرې کاله کړي ګیرې کاله کړي سرونه یې کال کړل. دا د هغوی په اختیار کې وو؟ دی په اختیار کې وو او موږ نه غوښتل چې زموږ ګیره کاله شي که ټول افغانستان ما تر کوي زه خپله ګیره نه کلوم که نه خو د دې وجې نه مس هغه ګیرې موږ نه کاله کړي ویرشان یې وهلو. بیا ما ورته وایي د ګیرې ولې کله وایي که نه دا بس تاسو صفایي کوو تاسو په ګیرې کې سپږې کېږي یو توهین یې کولو که نه نو دا ډېره سخته وخت موږ باندې تومه شوه چې موږ باندې ګیرې کاله کړو خو به هر حال دا هم تېر شول او نو بیا تړل ډېر خطرناک و د لاسونه خطه وپړسېدل که نه بیا په تیاره کې چې مسه وتړلو ډېر اوږد سفر و 18 ګنټې کم زیات مزال و او ساړه به هم و تړلي به هم و لاسونه به هم باندې و سترګې د غوږونه څه دي که نه دغه دا ځایونه زخمیان شول که نه د سترګې دا وطن اکثره زخمیان شول که نه د چشمې به چولی چې د چشمې راغلی نه په غوږونو سره ولیدل نه په سترګو سره لیدل ښې لاسونه باندې دا ډېر تریخ سفر و حتی چې بیا موږ ورسېدو دا 18 ساعته پرله پسې سفر و یو ځای کوم ځای کې ناسته نه وه؟ یو ځای کې ناسته دې وي چې ول بېرته بیا جګه شوه. تاسو پوه شو چې دا تیاره چېرته کېناسته؟ نه پته ونه لګېده اوس هوایي ملکه زه په خبر یم چېرته کېنسته خو کېنستم او بیا یې چې یوړو کیز یې کړو چې ما دپاره نه هېرېدونکي هغه وایي چې هر کله یې بیا دننه کیز کړو په یو باس کې وتړلو چې باس کې وتړلو داسې وتړلو چې زما لاسونه او دا ماری دا پاسه کش کېدم لاندې کش کېدم په دې وخت کې زما سایه بند شوه یعنې زن قدم شروع شو او بس دا ښه وه چې زر ورسېدو که نه چې ورسېدو چې زما دا ځینې خلاص کړل څه نه څه سایه مې وچلېده که نه بیا چې شفخانې ته لاړو هلته مطلب زما رګونه یې وکتل زما فشار یې وکتو ډاکټران ډېر وارخطا شول زما په ټول وجود کې دی نه شو کولی چې وستن ووایي که نه وروسته یې رګ پیدا کړه بیا ستن راکړې دغه نه یې وروسته بیا هغه ته یې وړو داسې ځای و چې هغه بیا انفرادی وي ځان ته ځای هلته یې وچولو انفرادي زندانونه. په دغه سفر کې د سړي صاحب نور د افغانستان څخه څوک وو؟ ته پوهېدې چې نور کسان هم راسره شته په تیاره کې یا مثلا که یوازې وي په هغه وخت؟ زه خو خپله بګرام کې چې وم ډېر وخت یوازې اوسېدم خو دومره پته راته ولګېده چې مسله په دې کې یو زموږ د خوست کاس و دا مو وپېژنده زموږ د کوم کاس و هم پېژندم لره مطلب ما ډېره پېژندګري ځکه ونه کړه چې ما یوازې وخت تېر کړی وم زه په دغه ورځ باندې د خپلو افغانانو سره یو ځای شوم وروسته چې لاړو بیا پته راته ولګېده چې پلونکی دی پلونکی دی افغانان دي. هدف زما دا دی چې کله تاسو انتقالېدلئ په تیاره کې مثلا تاسو یوازې وئ که نه نور بندیان هم در سره؟ 15 نفره وو 15 نفر د باګرام زندان څخه ګونتنامو زندان ته انتقال شوي. 15 نفره وو. کله چې عزیز صاحب تاسو لاړئ ګونتنامو زندان مو له نږدې وکتو شاید د هغې مخکې تاسو د ګونتنامو د زندان په هکله باندې څه اورېدلې هم وویسي. ګونتنامو زندان په 2000 لومړي میلادي کال کې چې کله د امریکا په ورلډ ټریډ سنټر باندې برید وشو په تجارتي مرکز باندې نو هغه زندان جوړ شو ډېر وحشانه زندان و نو دغه همدا کلونه و چې تاسو هلته انتقالېدلي آیا د ګونتنامو زندان په هکله مو تر هغې څه اورېدلي وو که مو نه اورېدلی مثلا د وحشتونو په هکله باندې یا د ظلمونو په هکله باندې چې هلته له بندیانو سره کېږي؟ او څه ما اورېدلي وو که نه
ما ځان سره دا فیصله کړې وه چې زه به په ژوند باندې امریکایانو ته ځان نه ورکوم شهید د شم ورک د شم په ژوندان مې ځان نه ورکوم نو فیصلې هغه دي چې الله کړي وي که نه داسې ځای کې ورکړم چې بس دې په لاس ورانم ځکه زه مخکې خبر وم که نه چې داسې ظلمونه کېږي او داسې وهل کېږي ټکول کېږي توهین کېږي د یو انسان بېعزتي کېږي دې وجې نه مو نه غوښتل چې امریکایان مو ژوندی ونیسي په قسمت دا شوه زه دې ته ژوندی یعنې تاسو دا فکر نه کوئ چې زه به ګونتنامو زندان ته انتقال شم نه ما دا فکر نه کولو چې ما به امریکایان ژوندی نیسي دا فکر مو نه کولو حاجي صاحب کله چې ګونتنامو ته لاړئ د ګونتنامو په هکله باندې ستاسو انګېرنه څه وه یا هلته چې تاسو حالات ولیدله څه فکر مو کوو چې دلته به ما سره څه کېږي څه به ما تېرېږي تر هغې چې تاسو خپلې پنجرې ته نه وئ تللی څه فکر مو کولو هغه موږ دا فکر چې موږ سره به هغه څه کېږي چې مطلب مخکې مو څه اورېدلي وو که نه زموږ توهین به کېږي زموږ عمر په جیل کې تېرېږي کېدای شي موږ خپل ټول عمر په دې ځای کې تېر کړو کېدای شي موږ دلته مړه شو او دا ټول شیونه موږ مخکې موږ ځان ته بس فیصله کړې وه که نه چې ډېر وخت موږ په دې هغه کې وو زندان کې وو او چې ځو داسې وخت کې به ځو چې په کوم حالت کې به ځو څنګه به ځو خو بیا الله پاک ته موږ امید وو که نه چې که دی هر څه کوي زموږ خالق مالک چې دی الله دی په ګونتنامو کې حاجي صاحب ستاسو لپاره یا کله چې تاسو باندې سختې تېرېدلې د هغې تر ټولو سختترینه جزا چې تاسو درکول شوې وه په ګونتنامو زندان کې هغه کومه وه چې کومه په یاد دي ګونتنامو کې خو جزاګانې ډېرې وې یوه جزا یې دا مطالعه کوله چې هلته بیا هم زه ارام نه پېښولم هلته یې ما دپاره شپه ورځ عسکر مقرر کړل چې زه به چېرته یو ځای کېنستم نیم ساعت مې تېرولو بیا به عسکر راغلل بیا به یې وباسم د باندې او هلته به چې بیا کېنستم بیا به عسکر تلل شپه او ورځ همدا خبره نه یوه شپه وه نه لا شپې وې که نه او زه یو ځای نه بل ځای ته بولم بل ځای نه بل ځای ته بولم دا ډېرې سختې شپې وې چې په ما یې تېرې کړې دویمه دا چې مطلب کله کله چې موږ هغه کړو جزایان کړو زه یې جزایي کړم چې زما کمیس رانه یې وړم یوازې یو پرتوګ چې ما کې پاتې شو دا ما باندې د سخت تېرېده که نه د باندې نه وتم د دوستانو ملګرو نه هم خفه کېدم چې مثلا تا کې کمیس نشته بیا د الله رضا دپاره چې هر څه بس دا موږ منلي وو که نه دغه اجر مو د الله پاک نه غوښتو که نه خو دا د سختې ورځې وې که نه چې په ما باندې تېرېدې د ګونتنامو د زندان په هکله باندې ډېری هغه کسان چې له زندان څخه راخلاص شوي وي هغوی مختلف انګېرنې کوي مختلفې خبرې کوي د خپل ځان په هکله باندې یا د خپلو ملګرو دوستانو په هکله باندې چې هلته په ګونتنامو زندان کې بندیان وو له هغوی موږ واورېدل چې هلته بندیانو ته ډېرې سختې سزاوې ورکوي لکه څنګه چې تاسو هم په خپلو خبرو کې ویل مثلا جامې ویستل یا په سپو باندې دړل تر څنګ یې د اوبو لاندې داسې پرېوتل او بیا اوبه په هغه باندې پاشل کم تر څو بندي نور هم په تعزیت باندې شي آیا حاجي صاحب دغسې حالت په تاسې هم راغلی وو دا حالت خو د هر چا په مختلفو خلکو باندې راغلی دی شخصا په ما باندې داسې نه راغلی چې ما پسې سپی راکړی سپی راغپول که نه خو ما لیدل نه که نه دا واقع سترګې مې باندې وې کله کله به انفرادۍ ته بوتلو کله کله به مقصد مختلف د څه رقم زړه غوښتل هر رقم سکنجې ورکولې که نه نو د هر چا مختلف تعذیب و مختلف تکلیف و مختلف دوسیې وې هر چا کله چې ګونتنامو ته انتقال شوی چې صاحب تر دې وخته پورې هم ستاسې کورنۍ ناخبره وه خبره نه وه تر تاسې څه موده وروسته ډېر وخت تېر شو چې ما ته یو خط راغلو که نه چې ما یو خط ولیکلو د ګونتنامو هغه خط یې ته رسېدلو یو خط جواب یې راکړو که نه دا خط مو چا ته کورنۍ ته لیکلو ما کورنۍ ته لګلی وم بېرته د کورنۍ طرفه موږ ته جواب راغلو چې تا خط موږ ته رارسېدو په دې کې دا یې پوه شول چې زه په ګونتنامو کې یم زما هم اطمینان حاصل شو چې مطلب کورنۍ زما خبره شوه په ګونتنامو زندان کې کومې لحظې ستاسو لپاره ډېرې دردونکې وې صاحب مثلا چې تاسو ډېر ځورېدلې کورنۍ مو یادېدله یا خپل بچیان مو یادېدل کومې لحظې یا کوم وخت مو ډېر زیات تاسو لپاره دردونکې وو دردونکې خو هر ځای دردونکې خو موږ یو ځای هغه ته یوړو 5م جیل ته دا یو نوی جیل جوړ شو دغه ته چې یوړو هېڅ پته نه لګېده وا دروازه خلاصېږي بله خلاصېږي و دروازې لاندې بس موږ ننوتو کوټو ته چې ننوتو بس کټه ډېره یخ وه خو چې هر کله موږ ته ډوډۍ راکوله تاسو نشئ کولی چې مخ طرف نه راشئ ډوډۍ واخلئ تاسو به د شا طرف سره ځئ لاسونه مو داسې نیولي وي بیا ډوډۍ واخلئ
یعنې مخې طرفه نشي کولی چې تاسو ډوډۍ واخلئ. نو دا موږ د پوره ډېره مشکله موږ خپله ډوډۍ بند کړه چې نه یې خورو. یعنې کله چې به ډوډۍ وخت راغلو تاسو لپاره دغه صحنه ډېره دردونکې وه. دردونکې وه هماغسې موږ نه شو کړه. یو خو دا زموږ توهین کېدو، بل دا چې موږ خوست نه شوه چې مخ ته دلې وي او ته شاته راځې ډوډۍ یې خولې ولې. دا د ټولو زندانیانو لپاره دغه یو جزا وه. وروسته چې موږ ټولو بندیانو ډوډۍ بند کړه، ډوډۍ نه خوړې، یوه شپه تېره شوه، بله شپه تېره شوه، دې وډر شول چې د خدای نه خاصه د کسان چې ژوند د لاسه ورنه کړي. بېرته دغه فیصله بدله کړه، راغله چې نه تاسو راځئ د مخ ډوډۍ طرف نه ډوډۍ وخورئ که نه. خو دا داسې وخت و چې موږ بیخي د وجود وزن کم شولو، نه مطلب ډوډۍ ونه خوړه، اضطراب مو وکړو. نو دې سره ویره پیدا شوه چې دا بندیان د لاسه مړه نه شي که نه. د دې وجې نه بېرته هغه فیصله بدله کړه، بیا ډوډۍ زموږ مخ طرف راوخوسته. او دا ډېر سخت ځای و. مثلا موږ ته هېڅ پته نه لګېده چې دا کوم ځای دی، څنګه ترتیب دی. او حتی شپه به چې راغله چې موږ ویده شو، عسکر به راغلو ټک 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 دروازه به ټکوله چې هېڅ شی به نه و. خو دی نه غوښتل چې د شپې آرام وکړي، خوب وکړي. او ورځ خاصه مشکلات یې کوو، خو د شپې خوب ته یې هم په دې جیل کې نه پرېښودو. حاجي صاحب کو دا راته ووایي چې کله تاسې په ګونتنامو زندان کې وایي دغومره وخت تاسې باندې تېر شو، له کومه تاریخه له خپلې کورنۍ نه خبرېدلی؟ تاسو مخکې د لیک یادونه هم وکړله، خو آیا لیک ستاسو لپاره معتبر و؟ فکر مو کوو چې رښتیا هم زما دا لیک زما د کورنۍ لخوا ذوب شوی؟ نه لیک به راتلو، خو لیک به کې بعضې خبرې ړنګې شوي وې. د دې به نوره زموږ تشویش اضافه کړو چې دا کې به څه لیکلي وي، په دې کې به څه خبره وي که نه. خو بیا هم دومره به وایي دا لیک زموږ د کور طرف نه، اکثره به ړنګ کړی و که نه، واضح به نه و. هغې موږ ته به نور هم تشویش اچولو. د معلم اولګل صاحب په هکله باندې چې دی په ګونتنامو زندان کې د سختو شکنجو له لاسه هلته شهید کړی شو، د هغه په هکله باندې تاسو پوهېږئ چې آیا هغه تاسو سره په پنجره کې نږدې و یا لیدلی مو و، د سره نږدې پاتې شوی و که څنګه؟ معلم صاحب اولګل د الله پاکه شهادت قبول کړي. معلم صاحب اولګل یو ډېر ښه سړی و او ډېر متقي سړی و، میانوک سړی و، ښه سړی و، په خپل قوم کې محبت لرلو. دا هم زموږ سره و. معلم اولګل موږ چې هر کله پنځم ته یوړو، لا شپې وروسته موږ د شپې ووتو. د شپې چې ووتو اسمان کې ستوره نه برېښېدو. چې ووتو زه ووتم چې ګورم ملا فضل اخوند دا هم راووتو، د خپلې پنجرې څخه راووتو، د خپل کوټې نه د باندې راووتو او سره ومو لیدل که نه. په دې وخت کې معلم صاحب اولګل هم راووتو. په دغه وخت کې تاسو اختیار درلود چې خپلې پنجرې له خپلې کوټې بهر ووځئ؟ نه دی وبسلو، پټ ووتل؟ نه دی به وبسلو، و دروازې به خلاصېدې، بیا به د باندې ووتو. عسکر به راسره و، سترګې به راباندې بند کړي وي، لاسونه به تړلي وو. یوه دروازه خلاصه شوه، بله خلاصه کړه، بله خلاصه کړه. چې ووتو بس هلته چې ووتو موږ سره وپېژندل چې دا ځای کې ملا فضل اخوند و. مخکې مو پېژندل سره په افغانستان کې؟ البته نه په افغانستان کې مثلا دومره مو پېژندل چې افغانستان د مسلمان دی. معلم اولګل راغلو، عزت الله په نوم یو بل کس دی، سربي کې دی دا چې راته. خو په دې کې معلم صاحب اولګل خپل اعصاب د لاسه ورکړي. زما خبرې کېدای شي ملا صاحب فضل ووري که نه، چې دا روان به شو بیا به راوګرځېدو. زه مسلمان یم، اعصاب یې لاسه ورکړي وو. الحمدلله مسلمان دی، نه زه ځکه شکمن شوی یم، داسې نه چې ما خپل اسلام پرېښوي. بیا ملا صاحب ملا فضل ورته وایي چې نه ته سم سړی یې، مسلمان یې، ما تسلي به یې ورکوله. نو بس دا برتلو دا خبرې به کولې، چې وروبلو دا خبرې به کولې. نو دا د معلم صاحب دې کې مو سره ملاقات و. بل وخت ملاقات چې دا شهید کېدو هغه صحنه کې زه هم موجود وم چې څنګه شهید شو او څنګه شهید شو. بیا دې ځای کې نه موږ نقل کړو، هغه ته بل ځای ته نقل کړو. همدغې خبرې ته هم راځو حاجي صاحب چې معلم صاحب اولګل ما مخکې ویل په شکنجه باندې شهید کړی شو، ځکه په رسنیو کې داسې خبرونه هم خپاره شول. چون تاسې د هغې صحنې نږدې کتونکي وئ، یعنې عیني شاهد واست، څنګه معلم صاحب اولګل شهید کړی شو؟ آیا په هماغه وخت کې چې شکنجه ورکول کېدله تاسو هلته حضور درلود؟ معلم صاحب اولګل نه خو مختلفو تهمتونه وو. دا تهمتونه وو چې به د ډېر ځورولو که نه، ډېر به یې خفه کولو، ډېرې داسې خبرې به کولې چې معلم صاحب اولګل به هغه راجز وو. معلم اولګل سره دا د اعصابو تکلیف پیدا شو دنه یو. وروسته چې دا بیا کېدو شهید کېدو، بس هلته زموږ سره په بلاح کې چې وغورځېدو، د زړه هغه ورته پیدا شو. نو موږ کوشش کولو چې موږ خپله وبوسلو، عسکرو ته وویل چې دا هغه تکلیف لري، مریض دی، کوشش وکړئ چې ځای یې ورسوئ. عسکرو اول مخابرې کولې، تلیفونونه به کول، خو عسکر نه راتلل. ډېر وروسته چې راغله بیا یې لاسونه په وتړل، بیا یې ښې په وتړل، بیا یې مثلا په تذکره کې وچولو.
خو د وخت په تېرېدو تر موږ چې هر څه ورته چې یې بس څنګه چې موږ نه یوړو بس وروسته خبر وشو د شهادت لري کنه لږه پته ونه لګېده چې دی په خپله مړ کړو تر هغې وخته پورې ژوندی و کله چې دی په تذکره کې اچول کېدلو موږ چې ورغه وخت ژوندی وو چې موږ نه وبسلو لره نو از که موږ نه بس وروسته خبر وشو شهادت ورسېد یعنې تر هغې وخته پورې د ذهني حالت ښه نه و نه ځکه چې مثلا وغورځېدو که نه کله چې معلم صاحب اولګل دغسې یو حالت سره مخ شو حاجي صاحب ستاسو په روحیه او بالخصوص هغه دوستان چې هلته وو د هغوی په روحیه باندې څه ډول اثر وکړو اثر خو دا و چې معلم صاحب اولګل زموږ د شهادت باندې مطلب مجاهدین او ملګري بندیان سخت خفه شول حتی ډېر بندیانو سخت وژړل که نه ځکه چې په سخت حالت کې دا شهید شول په سخت حالت کې مطلب دا تعذیب موندو مثلا وهل ټکول تکلیفونه کول زیات تهمتونه لګول له دې وجې نه موږ ډېر خفه کړو ډېر خفه کړو او خبر د الله پاک دا شهادت قبول کړي حاجي صاحب ما په مقدمه کې وړاندې هم وویل چې په ګوانتانامو زندان کې د افغانستان اسلامي امارت یو شمېر مشران هم هلته بندیان وو خو دا راته ووایي چې تاسو په هغه زندان کې واست په هغه وخت کې چې کوم مشران له تاسو سره په بند کې وو یا مثلا تاسو لیدل هلته اوس په افغانستان کې اسلامي امارت حاکم دی آیا هغه چارواکي چې هلته وو دلته اوس شته دی؟ الحمدلله اوس شته د هغې جملې نه مطلب ملا فضل اخوند چې دفاع وزارت معین دی ملا خیر الله خیرخواه چې هم وزیر دی نورالله نوري هم وزیر دی محمد نبی عمري هم د وزیر داخله معاون دی عبدالکریم ذاکر هم د دفاع وزارت بیا معاون دی اکثره مشران وزیر جی هم اوس د وزیر داخله مالی مسئول دی ما سره یو ځای بندي شوی هم پاکستان کې سره و که نه نو الحمدلله د نه لره ټیټه زاویه رئیسونه هم شته قماندانونه هم شته والیان هم شته او الحمدلله اوس په اکثره ځای کې دی په خپل وظیفو باندې مقرر دي کله چې افغانستان ته راغلی د هغوی ښه راغلاست تاسو لپاره څه بل خصوص د اسلامي امارت چارواکو ښه راغلاست تاسو لپاره څنګه یاره افغانستان ته زما راتګ دا یوه نه هېرېدونکې منظره وه او زما دومره توقع نه کېده که نه چې امارت په دومره غټه سطحه باندې موږ دپاره ترتیب نسي استقبال جوړوي کېدای شي تاسو هم د رسنۍ له نه کتلي وي که نه چې زه طیارې نرکې شوم لاندې د خدای خلک ولاړ وو دومره استقبال زیات شو چې زه یې پرې نه ښکولم که نه عسکر یوړم چې په کوم طرف کې ما ته استقبال نیولی شو په بل طرف نظامي په دروازه باندې وبسلم که نه حتی دومره استقبال زما د کور کسان راغلي ورېرنه مو زه یې ونه لیدم خوست په خوست سره ولیدل هغوی دلته پاتې شو دلته بس پاتې ما ورسره ونه لیدل که نه د دې وجې نه چې مثلا خلک ډېر وو ګډوډي شوه مطلب خلک رش ډېر وو هر چا غوښتل چې ما سره وویني ما سره سلیماش وکړي زه د ټول د امارت اسلامي مشرانو نه او مثلا د افغانستان د خلکو نه للې کوم مننه کوم چې الله پاک د دنیا آخرت عافیت خوشحالي نصیب ډېره مننه حاجي صاحب د خبرو په لومړۍ برخه کې تاسو د خپلې کورنۍ د یو شمېر غړو یادونه وکړله چې هغوی د امریکایي پوځ لخوا شهیدان کړل شول خو د هغې په هکله باندې راته ووایي چې دوی ستاسې د کورنۍ نږدې افراد وو څنګه زما د کورنۍ نه 15 نفره شهیدان شول چې یو شمس الله حقیار و چې په دې وخت د عمر چې و او 14 کاله فکر کوم تاسو سره عکسونه هم شته دغه عکسونه که تاسې موږ ته وښیئ چې مثلا د پلانې نومیږي او د څنګه شهید کړی شو دغې په هکله هم راسره خپلې خبرې شریک کړي شمس الله حقیار نومیږي زما وریره دی او دا په وخت د عمر یو د 14 کالو چې دی اوښتو ګوډې کړو بیا یې بګراوند ته وړو بیا ګوانتانامو ته یې وړو انه چې وروسته راغلو بیا دا ارام پرې نه کړو بیا جیل ته ویچولو په جیل کې تکلیفونه دی پوه شول چې دا نور نه کېږي بس داسې وخت کې چې دا جیل نه راووتو زهر یې ورکړو چې راووتو څه وخت ژوندی و کلمې کې تکلیف ورته پیدا شو که نه بس پاکستان ته انه چې راتلو بېرته بس حق ورل شهید شو دا زما یو وریره و دغه کسان چې دي دا زما د وریره زمن دي دا دا څه نومیږي دا میوند نومیږي دا زما یو د وریره ځای دی او دا چې دي دا درې ورونه وو ښه د عمر چې و په وخت 12 کاله دا یې بل ورور دی
چې دغه دا د ورور دی که نه دا نصرت الله خان نصرالله ته مې که نه او دا څلور کس یو دا کس دی امیرالله نومېږي دا د کور نه ووتل د فوټبال لوبه وه ایته چې لاړل بس لوبه تېره شوه بېرته چې کور ته تلل په لار کې د امریکایانو کاروان په راغلو دوی چې ولیدل دوی په موټر کې سپاره وو موټر وي یا تیز وي ورور خو خپل وطن و خپله خاوره وه دوی ته خوند ور نه کړو کیدای شي دا موټر موږ دپاره خطر تمام شي دا چیک پاینټ و چیک پاینټ نه دستې شو نه دی لار باندې روان وو لکه دا موټر ځي که نه ای طرف دی په راغلو بس یو امریکایان ورته ودرېدو بس ډره څلور سوه شی ده دا عادي دا چا شو د موټر عکس دی اندا موټر دی عادي موټر کې سپاره وو که نه همدې موټر کې دوی سپاره وو بس په دې کې دوی وویشتل او شهیدان یې کړل تاسو سوچ وکړئ که نه د کور څلور چرګان د باندې وتلي مړه شي که نه د څلورو له په همدغه یو موټر کې یو موټر کې شهیدان کړل یو ځای کور ته راوړل او دا هغه ظلم او دی وایي چې موږ بشر حقوق والا یو بشر دوست خلک یو بې موجبه یې وویشتل نه طالبان وو نه القاعده وه نه یې دې په خلاف باندې کوم بام خواه کړی وو نه کوم جهاد کړی فقط په لار باندې روان وو ویې ویشتل شهیدان یې کړل که نه او دومره ظلم چې تاریخ یې ونه بخي او سره چې دغه دوه ورونه دي که نه دا درې ورونه وو یو دا څه شو یو دا یا بله وړیکه صفر دغه دی دا درې ورونه وو ښه په درو کې یو پاتې شو دا دوړه شهیدان شول یو پاتې شو دا زموږ د راتلونکي د افغانستان سرمایه وه هغه نه دغه درېیم ورونه اوس یو ډاکټر جوړ شوی دی سمیع الله حلیم نومېږي د غوښونو زما غوښونه په امریکا کې جوړ نه شول په ګوانتانامو کې عمان کې جوړ نه شول بلکې دلته هم جوړ کړو که نه نو دا د افغانستان یوه سرمایه وه چې دی بس د خاوره سره خاورې کړه ډاکټر و دا متعلمین سبقونه ویل دا یو ورځ پاتې شو ډاکټر جوړ شو دا کوم چې پاتې شو دا درې ورونه دوه شهیدان شول دا یو پاتې شو دا اوس ډاکټر دی که نه پوس دوی چې کله شهیدان شوی ته دلته په افغانستان کې وي کو په ګوانتانامو کې نه زه په ګوانتانامو کې وم ډېر وروسته زه خبر شوم ماته دی حال نه ما پوښتنه وکړه که نه چې دا چیرې دي ولې ما سره خبرې نه کوي یو وار د سمیع الله ووایي چې نه دی چېرته هواده ولاړ شوي دي که نه ته څنګه نه یې لاړ شوی که نه دا زه پاتې شوم کور کې که نه بس وروسته خبر شوم دی ټول شهیدان شوي دي څومره وخت وروسته خبر شوي یاره نه پوهېږم چې یو کال عمان کې زه خبر شوم که نه خبر شوم دې شهیدان شوي دي دغه پیښې چې ستاسې په کورنۍ باندې راغې مثلا د امریکایي ځواکونو لخوا ستاسې ورورونه شهیدان شو دا پیښې او ستاسې دغه بندي کېدل له یو بل سره درلود یعنی دا ستاسې په سر باندې وشو کو دا موضوع بیخي جلا وه نه زموږ په سر باندې همدومره ډېرې پیښې وشوې وروسته هر ورځ به چپه ووایه ونیسه بندي که د ستاسې د کورنۍ نور غړي داسې دا نه چې دا وارث به یوه میاشت وه حتی چې زه د امارت د هغه سقوط کولو که د امریکایانو یو هغه دی دې نه میاشت مخکې زموږ په کور باندې چپه ووهله کله چې جمهوریت سقوط کېدلو دې نه یوه میاشت زموږ کور یې چپه ووهله امریکایي ځواکونو کمانډویانو موږ کور باندې چپه ووهله که نه نارواح زموږ د کورنۍ د نظره لاندې به که نه تهدیدونه دا شهیدان یې راوکړل غیر وکړل دا بس دی ظلم و چې دی وکړو و دا به تاریخ به وبخي دی وایي چې موږ بشردوست خلک خو دې څه ګناه کړی وم دا خبر ته راځم ایسید امریکا په ټوله نړۍ کې دوی د بشر حقوقو ادعا لري بالخصوص په اوس وخت کې لکه څنګه چې تاسو د خپل ورورونو د عکسونه لرئ چې دوی امریکایانو شهیدان کړي دي په اوس وخت کې په فلسطین کې هم ډېر ګډوډي روانه ده مسلمانان هلته بر نه حقه شهیدان کېږي او په عین وخت کې امریکا دا ادعا لري چې موږ په نړۍ کې بشر لپاره حقوق غواړو بالخصوص په افغانستان کې په اسلامي امارت باندې هم دا نیوکه کېږي چې په افغانستان کې خلکو ته د بشر حقوق نه ورکول کېږي بالخصوص نجونو ته دا ټول مسایل چې سره یو څنګ ته کو او د امریکا دغه دعوه بل څنګ ته کو آیا یو بل سره اړخ لري امریکا په دې خپله خبره کې رښتینې ده نه سل په سلک دروغ وایي دا خو زما د کور شخصا زما مسله وه که نه زه تا د کندوز شهیدان نه یدوم زه تا د هلمند شهیدان نه یدوم هغه جمعتونه چې ړنګ شول نه دی هغه کونډ یتیمان نه یدوم داسې په زرګونې پیښې دي چې په افغانستان کې شوي دا شخصا زما سره شوي دي که نه نو دا دې وخت نه دی که نه چې مثلا ټولې خبرې سره وخت هم نه که نه زه شخصا د خپل د ځان باره کې چې ما سره دا شوي دي که نه د نورو سره څومره پیښې شوي دي ډېرې پیښې شوي دي که نه نو دوی نه بشردوست خلک دي نه د بشر والا خلک دي بس هر څه د ځان په ګټه استعمالوي ولې امریکا دا دعوه لري چې موږ په نړۍ کې بشر حقوق غواړو
په عین وخت کې چې دغسې مسایلو ته دوی سرته رسوي، مثلا مسلمانان بغیر له کوم علت هغې شهیدان کوي، ولې دغه بیا دا ولري چې موږ د بشر حقوقو لپاره کار کوو؟ ستاسو فکر باندې اصلي لامل څه کیدای شي؟ دی بس په دې کې غواړي چې مثلا موږ په دنیا کې یو بشردوست خلک یو، ښه خلک یو که نه، موږ چا په ضرر نه یو، چا ته تکلیف نه رسوو. حقیقت کې دا ټول درواغ دي که نه. الحمدلله نن رسنۍ دي، نن هر څه ثبوت ورته، نن هر څه پېښ شوي دي. امریکا ضد بشر خلک دي که نه، اوس تاسو د فلسطین کې نه وینئ که نه، څه حالت شروع کړی دی، ټول دی کوي که نه. اسرائیل کاته سمبول دی، هر څه دی ورکوي، دی تر شا بس پرمختګ کړی دی، خلک په وژني، مسلمان په وژني، ښځې په وژني، ماشومان په وژني، جماعتونه په وژني. نو اوس په دې باندې د ټولو افغانانو، مسلمانانو، بلکې غیر مسلمانو هم په دې باندې سر کړه شوی دی چې امریکا ضد بشر خلک دي، بدبخت خلک دي که نه. لکه څنګه چې الله پاک د افغانستان ورک کړم، انشاءالله په دړۍ کې هم دی داسې پورې کېږي. اوس خو شکر الحمدلله تاسې افغانستان ته راغلي یاست. جي صاحب څه فکر کوئ کله چې تاسې په 2002 میلادي کال کې له افغانستان څخه لاړئ، انتقال شوئ ګوانتانامو ته، دغه دومره وخت یعنې تقریبا 20 کاله 21 کاله تاسو د هېواد د بهر وئ، په یو داسې ځای کې وئ چې د افغانستان هم تقریبا ناخبره وئ، او اوس افغانستان ته راغئ، دا پرمختګونه، دا حالات، دغه نوښتونه یا پرمختګونه چې تاسې ګورئ، هغه وخت او اوس وخت څه ډول سره پرتله کوئ؟ څه احساس کوئ اوس؟ الحمدلله که نه، افغانستان باندې لوی رحم شوی دی. زه به ټولو افغانانو دې ځای نه غږ کوم چې د دې اسلامي نظام تر شا ودرېږئ، د امارت تر شا ودرېږئ. افغانستان به انشاءالله داسې جوړېږي چې په دنیا کې یو مثال نه وي، ځکه دلته اوس اصلي افغانان راغلي دي. افغانان راغلي دي چې هم اسلام ته ژمن دي، هم وطن ته ژمن دي که نه. نو زه په ټولو افغان باندې غږ کوم چې نور د جنګ نه لاس واخلئ، د اسلامي امارت سره ملګری شئ. هر چا چې د وطن سره خیانت کړی دی، د خاورې سره یې کړی دی، د اسلام سره یې کړی دی، د وطن سره یې کړی دی، تاریخ وګورئ که نه. انګریزان 100 کاله مخکې چا وروستل، څوک اتلان شول، څوک بتلان شول، څوک هغه ملالۍ پیغله که نه چې ما ته د دې د ملالۍ د پیغلې د جهاد نه ما ته د جهاد جذبه انتقال شوي دي که نه، چې یوه پیغله وه د خپل وطن دپاره ځان شهید کړو. بیا وګورئ تاریخ وګورئ، چا چې روسیان راوستل که نه، د وطن سره د اسلام انجام یې ښه شو. حتی د کرمل د په افغانستان کې قبر چا پرې نه کولو که نه، ولې سعودت یې ویجولو. داسې اوس موجوده وخت کې چې امریکایان چا راوستل که نه، حالت یې ګورئ که نه. نو زه په دې باندې ټوله باندې غږ کوم چې خپل وطن ته ژمن شئ، خپل اسلام ته ژمن شئ، د خپل وطن سره مینه پیدا کړئ، خپل وطن ته انشاءالله ژمن اوسئ، انشاءالله ټول وطن به جوړېږي انشاءالله. ډېره زیاته مننه جي صاحب. وروستی پیغام ته راځو. که څه هم زموږ ستاسو مجلس ډېر زیات خوند وکړو، زړه مو نور هم غواړي چې سره کښېنو، بحث په دې خبره باندې نور هم اوږد کړو، خو متاسفانه وخت زموږ ډېر زیات کم دی. وروستۍ پوښتنې ته راځم، او دا به یو پیغام په ډول باندې تاسو وپوښتم. په اوس وخت کې چې په افغانستان کې اسلامي امارت حاکم دی او افغانان د افغانستان اسلامي امارت د چتر لاندې اوس استوګنه لري، افغانانو ته او بالخصوص اسلامي امارت ته مو پیغام څه دی په اوس وخت کې چې اوس د ټکنالوژۍ دور دی، د پرمختګونو دور دی، له نړۍ سره د سیال کېدلو وخت دی؟ اسلامي امارت ته مو پیغام څه دی؟ او بالخصوص افغانانو ته پیغام څه دی چې باید په اوس وخت کې کوم موقف ونیسي، څه باید وکړي او څنګه باید له نړۍ سره ځان سیال کړي؟ اول خو دا زه ټولو افغانانو ته دا وایم خصوصا چې د اسلامي نظام لاندې اطاعت وکړئ که نه، بل ډاله ټپل یې پرېږدئ که نه. په ډالو او ټپالو د قوم په نوم باندې، تنظیم په نوم باندې افغانستان نه جوړېږي که نه. موږ باید یو واحد افغانستان جوړ کړو. هر څوک دی، که تاجک دی، که ازبک دی، د هر کوم خلک دی که نه، دا هر ځای کې دغه یو بوخ چې هر قسم میوه کې وي، هر قسم په خپل ځای کې ځای لري که نه. نو موږ هم عوامو ته وایو، هم امارت ته وایو چې بس سره یو شي، باید خلک تعلیم وکړي، سبقونه ووایي، نړۍ سره سیالي وکړي که نه. په هر انجینرۍ په برخه کې، مثلا د ډاکټرۍ په برخه کې، په هر شي کې باید افغانان نور جهد مجاهده وکړي چې نړۍ سره سیال شو که نه. اوس خدای پاک موږ ته مقام رسېده کړی دی، ټول افغانستان کې امن دی، امنیت دی، او ډېر ښه وخت دی که نه. د شپې ګرځي، د ورځې ګرځي، هر څه په امن کې دي که نه. اوس تاسې دا منطقه ووینئ که نه، ټول خلک راغلي دي که نه، د امن برکت دی که نه. دلته جنګونه وه، دا خلک راتلای شول که نه. دلته مثلا ماشومان ګرځي، خلک ګرځي په امن فضا کې، د خپل وطن نه، د خپل خاور نه خوند اخلي. نو زه ټولو افغانانو ته دا کوم چې مثلا سره یو شئ، سره یو موټی شئ، خصوصا ډالې ټپالې دا پرېږدئ. په تنظیمونه باندې افغانستان نه جوړېږي، د قوم په نوم افغانستان نه جوړېږي. بس موږ یو واحد ملت یو،
یو امارت یو امیر دی دې لاندې بس اطاعت وکړي ان شاء الله. ډیره زیاته مننه کوم حاجي صاحب عبدالکریم چې موږ ته مو وخت راکړ، دومره قیمتي وخت مو زموږ لپاره وویسته او برنامې ته حاضر شوئ. تاسو نه ډېره مننه کوم په داسې تاسو د همکارانو نه چې موږ ته مو کار وکړه، هغه زموږ په زړه کې چې کومې خبرې وي هغه موږ د خپلو خلکو سره شریکې کړې، نړیوالو سره خپلو خلکو. بیا مننه. ګرانو کتونکو له تاسې هم یوه نړۍ مننه کوم چې زموږ خپرونه مو له پیل نه تر پایه پورې له موږ سره تعقیب کړه. زه شاکر الله وفادار چې یو بله برنامه کې ستاسې په درون خدمت کې حاضرېږم. تر هغې مو په لویه الله سپارم. ښاد او اباد اوسئ.